دا پیغورونه بیا ورکوم. تاسو بنګړي باچولي وکړ، تاسو خو سړي نه یې. ښځو به هر خاوند له پیغور ورکو، ته څنګه ډوډۍ خورې، ته څنګه وبس کې، تا له شرم نه راځي؟ شرمېږې نه، حیا نه درځي؟ نو که لوی لوی سرداران او یا کسه مردار شوي او چې کوم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو، هغه ابو سفیان دی، هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې ناچوم، لام بم بنا، سر کې به ګومنځم نه وام تر څو چې ما بدل نه اغوښتي. نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې. بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کېږي او نه پکې فصل کېږي. نو د شام لار خو د مدینې شریفې سره په نږدې تېرېږي، دغه د تجارت لار هم پې بنده شوه. بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته، خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه، نو دا لار هم په دوی بنده شوه تجارتي. د ښځو پیغورونه هم دي، لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو. یو میټینګ یې وکړو. میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي، یا خو به زو د خپل بدل باخلو او یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوو. ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده، دا موجوده غله به څو ورځې پس ختمه شي، څه به کوو؟ یا به جوړه کوو، په جوړه کې زمونږ بېعزتي را، خو خپله بېعزتي به برداشت کوو، او یا به خپل بدل او انتقام لو جنگ به کوو. نو عرب خو وي غیرتیان وی نه جوړه خو نه کوو، دې کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یې رانه مړم کړل او یې رانه بوم تلل او د هغې پیسې یې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو. بس دا دویمه خبره به کوو چې جنگ کوو. جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي، نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلي چې وردی نو جنگ ګراني. هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی. نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلي جنګ شوی و، د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو، دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو، په دې به ځان له جنګي سامان والو، په دې فیصله وشو. او په غیر چاپېره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وې، ځان له ملګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي. د چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې، د چا به پلار و، د چا به د هغه دوست به و، د چا به رشته دار و. د 3,000 لښکر دی په مکه کې تیار کړ او ځان سره یې ښځې روانې کړې، زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو، ولې که مونږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي، لوڼه به رانه بوځي. نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږ لږ په غیرت کې راځو، نو مونږ به مضبوط جنګ کوو. او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به یې وې، نو دوی به راکې جوش پیدا کوي. دا فیصله یې وکړله حضرت عباس رضی الله عنه. دغه وخت په مکه کې و، پټ مسلمانو، ښکاره یې غږ نه کو. هغه یو خط ولیږه نبي علیه السلام له راولېږه، یو قاصد له خط ورکړو، وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما ورواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې. خط نبی علیه السلام ته راورسېد. خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی، تقریبا 3,000 کسان دي، ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني، ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې هم روانې کړي دي. د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و. عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و، بدر کې مردار و. رور یې مردار شوی و شیبه، د عتبه زوی مردار شوی و ولید. نو دا هنده د عتبه لور ده، پلار تره رور دی مړو، دام ډېره پیش وه، بادره ښځه وه. او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان، د هغه ښه بیبي وه، هغې وې ځم هم ځم، ښځې ځان سره روانې کړه، په ډېر لوی جوش کې روان دي. حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده، هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړی.
کم چې نوجوانان لکانو بعض بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دې ته مړه مو آئے بل احیاء عند ربهم يرزقون دا جمدی دي خدای سره دي روزي ولا خدای ورکوي داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومون ته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا وه چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی به راشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به هم اولو په کاڼو به هم اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي مونږ به ورسره په تورو جنګ وکړو ښځې به یې په کاڼو ولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا معامله کړې ده او مونږ بار اوتیو نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوزو څوک وایي اوزو څوک وایي نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې د غږ ونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبی علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیه السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله ری ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغرې چولې وې دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رایې مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وایې چې وځو نو ځو او که وایې چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو نبي علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي نو زغره اچولی او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی دې کې به م الله زمونږ مدد کوي ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت کافر 3,000 دي مسلمانان زر دي د مدینې منورې نه چې راووتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي که بالغ دی او که نابالغه دی خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس لاړ شي نو چې چا عمر 14 هغه واپس کړ یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ما ونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سموره ابن جندب رضی الله عنه هغه د صف نه میدان ته راووتو وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښود ما هم ځان سره بوځه
نبی علیہ السلام هم حیران شو وی صاحب زه پې تکړه یم یعنې ماله دې په پرزونو راشي که زه رو پرزولم بیا دې دې زه به نه ځم که ما رو پرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته وی را میدان ته شی په پرزونو ورشئ چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا ساموری ابن جندب لګي شو هغه رافع یې راوپرځو وی وګوره صاحب راو مې پرځو چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې وی ښه ده ته هم پکې راځه دومره شوق و په هلکانو کې څوارلس کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه هغه محبت او د حضور پاک سره مینه وه حضور پاک لال د احد غر د مدینه منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد اوس خو بالکل مخامخ دی اوږد غټ غر دی مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی خو په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی کافران راغلي وو د دې غر په خوا کې پراته وو ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه هغه هغوی نیولي مخکې نه راغلي نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده د احد دې غر ته نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی چت غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی باراني اوبه پکې ځي هغه زمانه کې هم پکې باراني اوبه تلې اوس هم پکې باراني اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه مره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو نو حضور پاک ویرېده چې هسې نه زه د کافرو سره په جنګ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنګ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافر و هغه یې وله مشر کړی ورته یې ویل چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې مسلمان به مونږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل عبدالله ابن جبیر یې وله مشر کو وی ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانشي او مونږ جنګېږو مخ په مخ خو د شانه څوک حمله ونه کړي نو ډېره ښه جنګ شروع شو هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې وویې او چې کوم مړې په بدر کې شوي وو هغه یې ورته رایاد کړل او جلاګانې وکړې ښه یې وجړل او ښه ګډې شوې ورته او شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا که او سار وقت جنگ شروع شو لومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپلې وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول
هغه کې چې کومې مشر عبدالله ابن جبیر ناغله هدایات ورکړل وته وی تاسو بر دې غونډې نه بالکل نه کوزيږي تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدلته ناشئ او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او مونتا بیا به نه کوزيږي او کوم شکست مونتا بیا به نه کوزيږي او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخي مارغان تختی بیا به نه کوزيږي کوم ټول مړ شو غوخي مارغان تختی بیا به نه کوزيږي په دې غونډې بناسي دینه باندې کوزيږي دا هدایت یې ورکړل جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې داغه انفرادي جګړې به وي باقي کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورک دویش کافران پکې خدای مردار کړل دویش ډېر شي چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خو خو دې په تختیدو شو نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي واله نو چې چا سره به توره وابه هم غردوله منډه به یې واله که چا سره نیزه وابه هم غردوله منډه به یې واله بس مسلمانان خو پیښ شو چې کافر خو وتښتېدل څوک غر ته ختېدل څوک اخوا تښتېدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه یې راغونډول هغه تورې هغه نیزې د دوی نه چې کم مال پاتې شو مال راغونډئ یو صحابي فرمایي بخاری شریف کی حدیث تے وی دا کافرانو خزی ما پا خپل اولی چې خزوی منڈے والے او پا غر کے خطے او دا خزو پا دے نالو کے چه کم داغی پازیبونو پینزیب چه چه وی امم لیدل منڈے وی خزی لگیا دی تختی او مسلمانان غنیمتو نگونڈی بلکہ مسلمانانو تور خپلے کیا خواو دکا جنگ چه ختم شی بیا پا وصلہ سوک سکای مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړل تختیدل خدای مو تختیدل او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نیزه خپل کې خو دې اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو هغه کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کوم فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جم شروع شنو چې مال خودم په قبضه کې کړ په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبدالله ابن جبیر تا په کوزیګو غنیمت با مونږ هم راغون ا مشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزیږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ خو ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی ورته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزیږم هغه نور ورته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی ده بالکل یې کړی ده خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزیږو خو جنگ ختم شو تر قیامت پورې خو په دې غونډې نه یو ناسته چې بس موږ به همیشه ناست شو هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډئ ښځې د کافرانو وتښتېدې سړي لاړل وتښتېدل نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو موږ په غونډې څه کوو مونږ به هم څه غنیمت راغونډو که نه دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزیږئ کوشئ ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزیږم دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو مې اختلاف راغی 40 کسه ترې راکوشو لس پاتې شو خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واخېسته چې غونډۍ خو خالي ده د دې نه مخکې د 2-3 اټېکه په دې خوړ کې کړي دي چې په دې خوړ کې به راشم د شانو په مسلمان حمله وکړم خو دوی خو 50 کسه غشي ورسره وو دوی به وتمبول او به تښتېدل بیا به اټیک وکړو دوی به په غشو بیا وویشتل بیا به وتښتېدل هغه چې وکتل چې غونډۍ خو تقریبا خالي ده راشه موقع ده نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خوړ کې کوشو او را حمله شو چې څنګه راورسېدل دې غونډۍ له دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل خو اوس دې وخت کې خو دوی لس پاتې دي 40 کو شوي دي نو غشي کم وا په ګڼو نو خوند یې نه کو نو دی غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی مسلمانان خو لګیا دي بېغمه دي تورې خودې دي غشي خودې دي نیزې خودې دي سامان را غونډئ خو دا ټول به دلول کي نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کړي اپې ګڼ و پسې د اسونو نه راکوشو جنگ وشو دا 10 صحابه خو په هغه خوړ کې شهیدان کړل 10 واړه خو لاړل شهیدان
چې دا لس واړه شهیدان شو نو میدان ورته خالي و د شا نه رالل او پاسونو سواره دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی هستې ورسره نیزره ورسره توره ده دې خو به ځان بچ کوي تختی ازغلولی شي بل وجلی شي مسلمانان لګیا دي هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي زمونږ دفاع کېږي هغې څه خبر دی چې 40 ټکو شوي دي او 10 شهیدان شو هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري زمونږ دفاع شته د شا نه اسم نشته تورې خودې دي او غنیمتونه غونډۍ دې وخت کې پې د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغې او شروع یې پې وکړه صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي یوم شهید کېږي بلم خدای دا څه شو دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې غزارونه شروع کړل کافرانو پکې اوازونه شروع کړل دا شیطانانو پکې چغې ووالې او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړو او نبی علیہ السلام له یو پیغور م ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه وی واخله په دا توره دا غزار وی زه د قمیه زوی یم حضور پاک په تخیر کې اقمک الله خدای دې هلاک کا خو نبی علیہ السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کومه درېم غاښ دی دا نه و دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو ډکره شو او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک یې بچ کړ خو شهید شو ولګېد ښه مضبوط او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پې را مخکې شو ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړل او لګېد ډېر زیات ولګېد نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد باقي بچ شو اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل د هغه د حضور پاک لګېده یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه وواله چې نبي علیه السلام ولګېده او ختم شو چې شیطان دا چغه وواله هلته مصعب ابن عمر پرېوت هم د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري بس دی کې صحابه خپې وخوی دی او صحابه پکې شهیدان هم شو څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبي علیه السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده بس پرېږده چې مونږ مړه شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې دي ډېرې تیزې وینې ترې روانې دي تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه وینې په ژبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي ویې څکلې حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ولې وڅکله بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مالکه ستا د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور پہ حرام دی حضور پاک یو صحابي ته وی چې موچت کا دومره وینه دې لاړه دومره کمزور شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو یو صحابي ته موچت کړی غر ته نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه وله اوږه ورکړې ده او هغه غر ته یې بر اوچت کړی دی اوچتېدو کې څه مقصد و اوچتېدو کې دا مقصد نو چې د خلکو نه ځان بچ کړم نه نه غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیده خلکو ته خامخامخ شوې دو مقصد یې یو مقصد یې دا و چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي دا چې خلکو یې نبي اسلام شهید شو
نو ما به ووینې دی به راغونډ شي. او دویم دا چې زه به د خپل ملګري لږ صحیح کړم چې دا ملګري په کوم طرف لاړ. مشر له پکارم دی چې جنګ کې خپلو ملګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله، ای د خدای بندګانو راجمع شئ. نو صحابه ولیدو، صحابه بیا راجمع شو. چې ورو ورو صحابه راجمع کېږي بیا جنگ شروع شو. دې کې ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې را او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه اواز و کافر قوم محمد صلی الله وی محمد پکې جمع دی. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ. جواب چا ورنه کړ. یاره وی دی خو مړ دی. افی القوم ابن ابي قحافه وی په دې قوم کې ابو بکر جمع دی رشتہ. حضور پاک په مور کوي جواب چې ورنه کو وی دې مړ دی. وی افی القوم عمر بن الخطاب وی دې قوم کې عمر شتا. حضور پاک په مور کوي جواب یاره وی دا مړ دی. دا ټول خمړه دي که جمع دیو جواب به را کړی. حضرت عمر ټینګ نشو، هغه جذباتي دی. اے ابو سفیان د خدای دشمنه، دا چې تا د چا نومونه واغېستل دا خدای تعالی جمع دي پرېښي دي، دا مړه نه دي. دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه اعلو هبل، لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد. دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو، یو خدای یو بوت په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړي. وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل. او اعلو هبل تاسو وی الله اعلی و اجل. زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم. زموږ عزا خدای شته، عزا د هغوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي. وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لکم. خدای زموږ مولا دی، زموږ کارساز دی، زموږ امدادګر دی، ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو آواز وکړ. وی تاسو به په مړو کې مسله ووینئ. ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دی ورکړی خپل فوج ته، ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي، خو ګورې خپم پې نه یم، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست. فالحرب سجال، او جنگ خو د بورقې مثال دی، په بورقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واغېست. چې دا خبره یې وکړه دی کې صحابه بیا راجمع، دا خبرې کېدلې صحابه راجمع شو. چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندلی. نه نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخلي هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. د هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 22 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو. مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابه پکې څونه ښکاره کړه، او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایي. د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې وته
هغه هم خیرې شروع کړه وی الله رسوله خیره ورته وکړه دې خلکو ته صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرته کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کړ دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتوکا وی ان الله لم يبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را دیګله او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه کوي کدی پیدا نه خپل پیغمبر به گزار کو پیغمبر خودی ته د جنت نه راخی د دې خیر خکې د دوزخ نه بچ کی دی خپل پیغمبر باندې گزارونه کو نه پوي دي نه پوي حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې بد نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تنبول پر یو لاس دا لاس شل او چې هغه حلقه ده زغری د حضور دا کار ما ته پرېږده دا خدمت ما ته پرېږده دا ته مه کوه وی ښه ده راشه راته راوباسه اچته راوته نو غاښونه یې ورته خپل اړم کړل نو د حضرت ابو عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه را منډه کړه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا بیبیانې را په منډه شوې حضرت عائشه صدیقې به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به یې خوله کې اچولې منډه به یې وایي او فاطمه رضی الله عنها رااله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي ګرمې ایرې راواغېشتې هغه یې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده کوم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه رامخکې شو ماما دې پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې راغله نو مصعب ابن عمر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وژړل وی دا غم به اوس څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی چې څنګه راله چا وی خاوند دی شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله وی ورور دی شهید شو وی الحمدلله او وی د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی بل سړی ونه مخې ته راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی بل وله مخې ته راغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیہ السلام څه حال دی وی جمدی دی خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا څلور کسان یې شهیدان شو وی نبی علیہ السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه یو دی دفن دی څه نور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چاردیواري ده په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا ته وکړه زه به په یمین ویم یو به زه وکړم ته په یمین وی ما وی چې ښه نو یې ما چې ښه زه مخکې دعا کوم وی وایه
وی ما لاس اوچت کړی مې چې خدایا سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ما هغه وی په تور عذاب هغه وام یو بل ښه ستړي کو او بیا پې زه زغرور شم او وی وهم او مردار شي. نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې ښه ما دعا کوم آمین به پې ویل. وی دې مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې زه یې وام امیم وی ښه یو بل ستړي کو او بیا په ما زورور شي ما وی او ما شهید کی. وی ما وی چې آمین. وی سار لمه د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله فقط دعا مې خدای قبول کړه. وی زه ان ختم امن ختم په تور وال کو وی خستړی شو وی ناګانه ما مردار شو. وی چې من نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دیم د یو کافر سره انخته دی مې چې دا به دعا د دم قبول ده او د مام قبول ده. وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره انخته دی هغه هم په توره وای دی هم وای وی ناګانه پې زورور شو دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار وکړ. لومبي وخت کې تاسو ته مو چې د مسلمانانو پله درنه وه د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د لور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم وحشي ابن حرب هغه سره یې خبره کړې وه وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید کړ ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی حمزه دې شهید کړ نو تا به زه په څه طریقه آزادوم. وحشي وی په خپله رضی الله عنه وروسته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه حربه ورته وي په عربۍ کې. وی په احد کې یو غټ کاڼي شاته پټ ناست و. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم مخامخ خو هغه له څوک نه شي ورتلی. وی ناګانه دې زما خواله راغی. وی چې راغی بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پې وکړو ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. وی مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوت په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې یې تې پوزه پرې کړه شونډې تې پرې کړې وې غوږونه یې تې پرې کړل سترګې یې تې وویستې او دا سینه یې وله وشلوله زړه یې تې راوویست په هغې یې چکونه ولګول اینه یې تې راوویسته په هغې یې چکونه ولګول او دا اندامونه یې په پړي کې واچول امیل یې تې جوړ کړه د اندامونو نه او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده د حضرت حمزه خور ده امراله حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو زبیر ورشه مور دې منې که چې دا خو ښځه ده د ښځې زړه خو ډېر کمزوري نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جل پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې که. حضرت زبیر ورغې او مور ته ودرېده وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر وله آواز ورکړه وی مور نبي علیه السلام وایي چې مور دې منع کړه دقسې ودرېده یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. ای بچې ورشه وروارته مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبر او که زما ورواره په دې یارېږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف ضرور دا لاش لګینم یو دوه خبرې ورسره کوم. وی ښه ودرېږه تپوس کوم وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وایي وی ښځه پرېږېده چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ سینه شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته او ته مخامخ ودرېدله. وی خلک بوي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي. رورې تاله زه مبارکباد در راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد در
او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خښ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه روځي او دې ته خدای جوړ کړي خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی د ډېرې لوی بهادرۍ په غزوه احد کې په وخت کم دی زما په خیال نو باقي واقع به راته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم که زندګي وي او د دې واقعې چې کم مقاصد دي او کم اغراض دي او کم غرض دپاره مې شروع کړې ده هغه به انشاءالله درته آینده جمعه کې بیان کړم دعا کې رب العالمین زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي نو احد چې کم شهدا دي الله تعالی ول لوی درجات ورکړي خو موږ هم سوال کوو خدای پاک د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځوي دغه صحابو د قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی خدای دا قربانۍ نصیب وکړي هغې اجرونه ورکړي او کم تکالیف چې دا الله په لار کې دي تېر کړي د هغې اجرونه او برکتونه نصیب کړي پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د حضور پاک راوړل شوي دین ټول امت کې خدای خور کړي زم د فتنو آفتونو مصیبتونو په حفاظت او په امان کې وساتئ مردگان ته دعا وکړئ د تېر هفته کې بعضې کسان وفات شوي دي د نارینه او زنانه الله د ټولو مغفرت نصیب کړي رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي روغ صحتونه وله ورکړي د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي او که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ تربګنۍ مې غوله په روغو باندې بدله کړي په یو یو قدم مونږ له نیکۍ او اجرونه راکړي او تم د دین او د دنیا د دواړو برکتونو او خیریتونو نصیب وګرځولې کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک بسلسلہ کی 13 جمعہ میں دا غزوہ احد سباز حصہ در تنقل کرے ہوا مسلمانان چې د مکې مدینه منورې نه تلل نو زر کسانو او کافر چې کوم د مکې نه راغلیو 3000 کافر ټول مسلح وسله وسره زیاته و ما 13 جمعه در طویلو چې د ابو سفیان د تجارتی قافلې څومره ګټه واغې ټوله د جنگ ته استوا مسلمانانو سره صرف 2 آسونه یو اس یو صحابی سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مدینه شریفه نظر کسان اوتل
احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام کول په ژبه ځان د نبی علیہ السلام ملګري حسابو او د زړه نه کافرو ام ورسره ووته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وی چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنگ کې شرکت نه کوم زه خو واپس ځم نو 300 منافقین ورسره واپس شو وی زما مشوره چونه منله ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کیږو د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بدی اکه په کلی رو خطل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنگو کې پکانو به ویلي او زمونږ ښځې به هم پکانو وولي نو زما رای چونه منله لہذا د ځان نه وجلم نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو 200 مسلمانان پاتې شو په دې 200 کې او 2 قوم یو ته بنو حارثه وی یو ته بنو سلمه وی اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د هغوی زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو خو الله زړونه کلک کړل بعضې مسلمانانو ورته ووې چې تاسو څه کوئ هغوی خو قضیه خو منافقان دي مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی صرف په خولې اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې اذ همت طائفتان منکم قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اللہ وی تاسو کی 2 ډلې وي منکم چې هغه مسلمانان منافقان نو اغیم لگی خپی و خواه دی دا خود 3,000 لخکر دی او من خودیر لگیو لیکن اللہ وی واللہ ولیہما داغه منافقانو سره د خدای مدد نو هغه لړل مدینه ته واپس دی 2 ډلو سره د خدای مددو نو دی واپس شو مسلمانانو وی تاسو ولې ده وی دا بس نزو دی واپس شو او الله وی وعلى الله فليتوکل المتوکلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه هغه له پکاره چې په الله باور کوي نو 200 مسلمانان دي او 3,000 کافران دي او 13 جمعه میں د جنگ تفصیل درته و چې خه مضبوط جنگ شو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه او چې هغه کم په غونډه نبی علیہ السلام کسان کې نولیو 50 کسان هغه لګ اختلاف شروع کو دا غي د وجنه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شو د خالد ابن ولید ناګهانی نو یا کسان صحابه به شهیدان شو الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی دی لومبه کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه په دې مدینه منوره کې یو سړی ابو عامر به وته وي د خولې نه ډېر پوستو او ډېر زیات عبادت گزارو نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې دې ډېر عبادت کوي نو چې حضور پاک مدینه شریفه ته راغی نو دې ټینګېدی نه شو نو لړ د مدینې نه مدینې ته وتښتېد وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدی نو هلته به د مکې خلک د مسلمانانو خلاف روچتول نو په احد کې دی راغی جنگ غزوه احد کې نو د کافرو ته وی ودرېږي زه در یو چل کوم زه ور مخکې کېږم نو په دې انصارو کې اوس زما قبیله ده زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر به کوو عزت به کوو هغوی له زه اعلان ورکوم نو د نبي علیه السلام نه به دوی دله جدا کړم دا خپل قوم ته دله جدا کوم لږ به درته پاتې شي هغې وی ډېره ښه نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد اواز یې وکړ خپل قوم ته وی ای زما قومه د مدینې اوس ما پیژنې زه ابو عامر یم تاسو چې راته راهب وایې او لویه ډله مې د مکې نه راوستې ده او چې زما څوک ملګري وي زما د قوم وي زما سره تعلق وي هغه دې مهرباني وکړي د جنګ نه دې لاس وباسي او ودیځي زه ابو عامر یم هغې ورته وي او موږ دې پیژنو ته ابو عامر راهب نه ابو عامر فاسق یې
مونږ دې ښه پېژنو شیطانه لاړې وتښتېدې مکې ته اوس دې زمونږ خلاف لښکر راوسته اوس مونږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه که مونږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي لاړ د مکې کافرو ته واپس شو ویا خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې زما خو پکې یو قسم خبره ونه منله او بیا الټی زه بیدته کړم ویې کنځلم یاره زه چې مکې ته تلیم د مدینې خلک بدل شوی دی رسوا که خدای پاک جنگ کې چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته حضرت حنظله د ده زوی دی د ابو عامر زوی دی حضرت حنظله پلار کافر دی او زوی مسلمان دی مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ کې چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته ووی چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکو دی اولمبو او د سر نه وبساسي تاسو رده د بیبي له تپوسو کې څه وجه ده نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی اولمبو سر نه وبساسي صحابه لاړل د بیبي وا جمیله نومې او دا دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وا د بیبي ده مسلمانه ده هغې نه یې تپوس وکړو وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وی چې د له فرشتو غسل ورکړی دی سر نه اوبه څاڅي وی دا تپوس ته وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته وی د ده څه حالت و چې د جنګ له راته څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی یاره وی نور حالت څه خو یې نیم خبر خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغه یې پوره کړله او بیا جنگ لپ نیغ روان شو یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي نبی علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه نو غسل یې نه دی کړی او په لوی جنابت کې میدان ته درغلی دی دا راته پته ده حضور پاک وی وګوره وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکا او فرشتو ولا غسل ورکا د دې وجه نه د لقب دی غسیل الملائکه هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی نبی علیہ السلام سره یو توره وه توره لاس کې اوچته کړه وی من یأخذ هذا السیف بحقه وی دا توره به څوک په لاس کې والي خو چې د دې تورې حق ادا کړي د جنگ شروع کېدو نه مخکې صحابو ټولو لاسونه اوچت کړل یو یې صاحب مال یې راکړه بل وی مال یې راکړه خو چې چا به لاس اوچت کړ نو نبي علیہ السلام به لاس واپس راوسته کړ لاس یې واپس کړ صحابه وی د الله رسول ولې وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کړي حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو وی د الله رسول د تورې حق څه دی وی د تورې حق دا دی چې هغې پورې به دې جنګېږي چې به دې کافر مړه کړي مسلمان ته ونه لګي مسلمان پې مړ نه کړي او کافر پې مړ کړي او اونه تختی مسلمان به پې نه وجني کافر به پې وجني او چې اونه تختی شانه کړي دا د دې تورې حق دی وی د الله رسوله مال یې راکړه او دعا م راته وکړه هغه توره ابو دجانه رضی الله عنه له نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا یې ورته وکړه الله وی ته د مدد وکړي نو الله هغه دعا قبوله کړه دی چې کله په میدان جنگ کې روان دی هغه توره ورسره ده د حضور پاک مبارک توره ده نو د دا مټې والې دا د بدماشۍ تللی کول دا لاسونه یې واله او خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه دا سټې اوچت کړي نبی علیہ السلام چې ورته وکتل مسکی شو وی دا چال د خدای ډېر بدي شي دا د کبر چال دی دا د کبر چال دا د خدای ډېر بدي شي خو په دې موقع د خدای خوښ دی په دې موقع که څوک داسې چال کوي ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر ته خپل طاقت ښیي نو په دې موقع دا چال جایز دی او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تلل د خدای ډېر بدي شي لاړه وغه توره لاس کې واغېشته د دنیا کافران یې پې مردار کړل لیکن شی نه کړه کافر ہوتا مخ په مخ وجنګېدو خدای وله شهادت ورکړه حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی په خپه ګډ دی ګډ بچو ته وایي زمزم جهاد لا بچي وتی بابا ته خو په خپه ګډې ته خو معذورې ته جهاد له نشي تللی دی راغې
پلاس بچی را دوی نه بچو ز زم او چې معذور منو جمدې برانه شم مړ بشم شهید بشم کنه جنت ته بزر رسم نو بچی رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه وی صاحب زمونږ بابا دی عمرو ابن الجموح او پخپک ګډ دی تا ته پته ده ګرځېدوم غریب نه دی او د جهاد شوق یې دی مونږ څوک وی مال یې راولې وی تاسو یې مه منې کوئ که زی مې منې کوئ لیکن دته حضور پاک او فرمایل وی عمر وی تا نه د جهاد فریضه ساقطه ده ته معذور یې که ته نه دی تا خدای نه نیسي مزه دته وی مزه بچو ته وی که زی منې کوئ ما هغه وی د الله رسوله شوق مې دی او ما پرېږده زما زړه کېږي زه ځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره ښه خدای خو معذور کړی که نه ځې تا باندې ګناه نشته خو که ځې نو زه راته مزه ستا خوښه ده وی ځم دی راغې میدان جنگ کې او میدان جنگ کې چې کله جنګېده حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته وی یا سعدو کیف حال دې څنګه دی وی ما ورته چې حال ښه دی خدای دې پکې خیر واچوي دا ناګهاني حمله چې خالد ابن ولید وکړه څوک یو خوا تښتېدل څوک بل خوا حالت ګډوډ دی وی ما ته وی چې سعده انی لاجدو ریح الجنة دون احد زما د قسم په خدای وي چې د احد په خوا کې د جنت خوشبویي محسوسوم د دغه جنت خوشبویي د احد په دې خوا کې محسوسوم خوشبویي او یې ورمخکې شو او شهید شو چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیہ السلام دفن کې دلته د احد په میدان کې د ده ښځې وې زه خو د خپل خاوند د مدینې مقبرې ته وړم نو دې د ده لاش اوچت کو په اوښ باندې په اوښه باندې لاش وله کېښود نو چې اوښه یې شړله مدینې ته نه تله اوښه شړي نه ځي چې مخ وله احد ته کې احد ته ځي او چې مخ وله مدینې ته کې اوښه وهي اوښه نه ځي رالل نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه وی صاحب هغه عمرو ابن الجموح لاشم په اوښه اچولی دی اوښه مدینې ته نه ځي احد ته واپس ځي وی ښځی راولی ښځی وله راوسته وی ستا دې خاوند څه دعا خو نه وه کړې وی کړې وه وی سی ویلو وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسألک شهادتا خدایا زه ستا نه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکې نو خدای ولا دعا قبول کړې ده کنه ولې خپل کلی ته واپس وړه هم دلته دفن کې هغه میدان کې دفن کړ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ خط تیز شو ګرم شو دی وشتون کې د غشي د لیندې د وشتون کې ډېر د وشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرو او جهاد کې لومبې غشي دی شته دی یو موقع کې دته چاوي تاله مونږ سم نه درځي سم مونږ نه کې وی خندل وی ما ته د مانده چل ښایه وی زه هغه کس یم چې د خدای په لار کې لومبې غشي مه شته دی او اذا هغه کس یم چې د نبی علیہ السلام سره به په سفرونو په جهادونو ګرځېدو ډوډۍ به نه وه خوراک به نو نو د کیکر پاڼې به م خوړې نو یو دسماتې به م نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالي نی نو او دسماتې به م لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شانتې و او دسماتې به رانه نه وتېده داسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایه چې تا لمون نه درځي افسوس نه دی وایي نو د غشو د ویشتو مهارت یې لره چې په لاره به څوک تلل نو نبی علیہ السلام به هغه ته وي دا غشي دته ولی دته کې دی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکا لیندې له لینده چې څونه تیزه راکاږي نو هغه همرغشي ډېر تیز دي دوه درې لیندې یې ماتې کړې وې یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود د چې به غشي ویسته داسې به یې ورته کتل چې دا غشي په کافر لګي که نه لګي نو دی ورته وي د الله رسوله زما شاته ودرېږه نه سره خوا کې مه ودرېږه ځکه چې زه دې دی نه غشي ولم نو دشمن ما ولي چې ډز د کم دی نه کېږي نو دشمن په هغه ځای ډز کوي که نه زه غشي ولم دشمن ما ولي نو هسې نه تو نه لګې
شاته ودرېږه نو که غشې راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږې که نه. نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو فداک ابي و امي، اے سعده اولا زما مور او پلار ستانه قربان. د دوو صحابو نه نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړي دي. لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان، پلار مې ده نه قربان، دا د عزت لفظ دی. نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو اولا سعده فداک ابي و امي، مور او پلار مې در نه قربان. دا د ده دپاره لوی سعادت و. یو د حضرت زبیر نه یو د ده نه دا تفدیه شوې ده، دا د ده دپاره لوی سعادت دی. یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه، ما ته چا وی راځه یو د نبي علیه السلام غشی دی او د هغه لینده درته ښیم. نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراته وو هغه ځای کې، نو ما ته یې وی چې دا د نبي علیه السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره و په هغې د پاسه لینده پرته و غشی پروت و. وی دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غشی دی. چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته وی ته خطا شوې، مې دا د حضور پاک لینده او غشی نه دی، مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشی دی. نو هغه ما ته وی تا ته څه پته لګي؟ مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی دی، هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمی یا سعدو فداک ابي و امي، اوله سعده مور و پلار مې در نه قربان. مې دا حدیث یې لیکلی دی، معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه غشی. مضبوط قربانې صحابه ورکړي. حضرت مصعب ابن عمر ما تیره جمعه درته ویلي چې کوم د حضور پاک هم شکل و او د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کوله، په هغې کې شهید شو. چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د ده کوم جند و په مکه کې، نو ده به د 200 درهمو جوړه ساره چوله، یو به بېګاله چوله، دونه قیمتي جامې به چولې، د زرګاو روپو جامې به چولې، او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به هغه نه چوله بله به چوله، او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا د ریخمو روبنده چولې چې زما په مخ خاوره او دوړه پرې ونځي، او قیمتي صادر به او مالدار سړی و، ډېر زیات مالدار، خلکو به صفت کو. یو ځل به سار جوړه چوله ماښام به بله بدلوله، ماښام به واچوله سار به بله بدلوله، مالدار او قیمتي جامې به چولې. خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغی مدینې منورې ته، یو ځل داسې په لاره باندې روانو، نو چې کم 2 څادرې دي، یو یې د کمیس په دې ځان نه تاو کړی دی، بل یې د پرتوک په دې ځان نه تاو کړی دی، نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وې، شلېدلې دي، نو ټوکړې ورته لګېدلې دي، او د لنګ یو طرف ورپسې په خاورو راښکې شي او بل طرف یې د پنډۍ ته اوچت شوی دی، لکه د ملنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی، او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی. نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په جړا شو. صحابو دي د الله رسوله ولې دې وجړل؟ وی د مصعب ابن عمر هغه مخکنی جن راته رایاد شو او د اوسني حالت ته ګورم. د اسلام نه مخکې د ده کم جندو یو جوړه سار یو ماښام، او چې معمولی داغ به ولګېد په هغه سات به یې جوړه لرې کړه، او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې، او اسلام نه پسې دی بې پروایۍ ته وګوره، د لنګ یو طرف په ځمکه راښکې شي یو بره دی، او وجود د خاورو ډک دی، او څادر ته یې غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي. نو چې دی شهید شو او کفن ورکوي، هغه مصعب ابن عمر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چوله، سار او غرمه به جوړه بدلوله، او چې کله شهید شو نو کفن نشته، خپل جامې دي، اقا جامې دي. نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې خښوي، دا به ترې نو باسئ، او دا شهدا به لمبویم نه، لمبولم د دې منه دي، هم د خپلو وینو کې او په دې خپلو رنګ شوو جامو کې، دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خښ کې، صرف کفن پې د پاسه څادر ور واچوي، چې د قیامت په ورځ په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نه وینې بیږي، او د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې روان شي.
نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر د شهدا او د زخمونو نه به وینې بهږي. اللون لون الدم، هغه رنگ به د وینې وي. والریح ریح المسک، او بوی به د مشکو وي، خوشبوی به د مشکو کوي. وینې به بهږي د شهداونه، رنگ د وینې او خوشبو د مشکو. نو صادر نشته یو ولا را پیدا کا الانډې دی، نو چې سر ته راکاږي نو خپې ښکاره کېږي، او چې خپې ولا پټی نو سر یې ښکاره کېږي. نو حضور پاک نه چاته پوسو که صاحب څه وسره وکړو؟ وی سر ولا پټ کې، سر یې ولا پټ کو، پخپو یې ولا دا بروزه واچوله، دا ګیه ولا پخپو واچوله. دغه رنګې حضرت حمزه رضی الله عنه خور ولا 2 څادرې راوړې، 2 چې نبی علیہ السلام او قتل 2 څادرې وي. وی داسې وکړې، یو مې د تره له ورکې، یو بل شهید له ورکې، ځکه د شهداو کفن نشته. یو مې د تره شو، یو بل شهید له ورکې. وی صاحب یو غټ دی او راکوټې دی. نو ګوره دا څادرونه خو یې د ترو، نو په کار و چې هغه غټ د تره له ورچک ورکړې وې، راکوټې د بل. حضور پاک څه وی انصاف و پکې، وی قراندازي پې واچوې چې د ده کم رسې به رد شي، او چې د ده کم نه رسې به د بل شي. نو چې قراندازي پې واچول، هغه لنډې د 2 رسې، د غټ د بل 4 رسې. چې سر به یې ولا پټو نو د ده به خپې ښکاره کېدې، او چې خپې به یې پټولې نو سر به یې ښکاره کېده. وی څه ورسره وکړو د الله رسوله؟ وی سر ولا پټ کې، پخپو ولا ګیا واچوې. دا د صحابه کرامو شان دی. خان دا د هغې دفن دی. جنازه چې کېږي نو قبرونه کنستول کېږي، نو چې کم باقی صحابه دي نو د هغوی وجودونه هم ټول زخمي دي. نو قبرونه کنستل بیا احد کاڼیزې ځمکه د قبر کنستل هم پکې مشکل و ګران و پکې. نو نبی علیہ السلام وی داسې وکړې چې غټ غټ قبرونه وکنوئ، او 2 3 په یو قبر کې سملوئ. نو غټ غټ قبرونه وکنستل، نو 2 او 3 د یو قبر کې سملول. او چې چاله قرآن زیات وردی قبلې ته مخکې کې د میرټ شو، میرټ د دفن میرټ چې ورته وایي، ترجیح. چې چاله قرآن زیات وردی قبلې ته کې، چاله کم وردی ورپسې، چاله هغه نه کم وردی ورپسې. نو په احد کې اوس هم یو قلعه ده، دیوال ته تو دی، غټ دیوال ته تو دی. دا ټول شهدای کرام په هغه ځای کې دفن کړي دي. صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو د هغه خورایې دی، حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، او یو وسره دغه مصعب ابن عمیر دی رضی الله عنه. دا 3 واړه په یو ځای کې دفن دي. او داسې په دغه چبوتره کې د یو 2 شهدا او نورو قبرونه مشته. رب العالمین قرآن شریف کې د شهدا او متعلق اعلان کړی دی. د شهدا او متعلق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. کم خلق دا الله پلار کې مړ شو، شهدا شو، شهیدان، دی ته مړه مه وایه. ظاهر کې عرفن دی مړه، خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مشمیره، مړه ورته مه وایه. بل احیاء، دا جمدی دی، عند ربهم یرزقون، د خدای په نزد دوی ته روزي ملاویږي. خو د هغې مثال درته ښیم، دا جمدی دی، د الله په نزد ورته روزي ملاویږي. نو د دې نه 46 کال پس، 46 کاله پس سیلاب راغی په دې علاقه. چې سیلاب راغی نو دا مقبره یې وړه، چې دا کم دی قبرونو د هغې یو طرف یې ښکاره کړه. او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه ده، نو هغه وی دلته یو نهر وکنو، ضرورت د یو نهر هم دی. نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی، هغه نهر کودی شروع کړې وه، نهر یې کنو، او دې کې سیلاب پرې راغی. نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کومه کنده خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یوسي که نه، نورې غاړې ماړې یې وړلې. نو د احد دا شهدا پکې راښکاره شو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې راښکاره شو. نو چې راښکاره شو 46 سال پس، 46 کاله پس، نو په سینه د پاسه لاس پروت و.
دغسې پسینه لاس پروتو. نو صحابه ووی چې دا لاس ورته نیغه و، دا ګوره لاس تاسې کوک پاتې شوی دی، لاس به نیغ کو ورته. نو چې لاس یې اوچت که نو وینه ترې روانه شوه. 46 کاله پس لاس یې اوچت کې وینه ترې داسې روانه شوه لکه د یو جمدي انسان نه چې کله وینه بیږي. مړي ته ګوره او پکې وینې ته ګوره. نو بیا ولا لاس نو وینه اوچی وینه نه بندېږي، ډوکړې سره وینه پاکۍ وینه نه بندېږي. نو بیا لاس راواغېشت واپس یې ولا په زخم کېښود نو وینه بنده شوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. د خدای لار کې چې مړه شو مړه ورته مه وایه، بل احیاء عند ربهم یرزقون، جمدي دی خدای روزي ورکوي، رزق ورته ملاویږي. نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپه د چا نه په سسکو راولګېده، لکه د نهر کودی کېږي. نو د خپې نه وینه روانه شوه 46 سال پس. زمارونو ډېره عظیمه قرباني د حضرات ورکړې ده. یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه، د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله. یو غش راغی دقه سترګې ورته وویشته چې غشي باندې سترګه ولګېدله. نبي علیه السلام بچ شو، که دې نه وی ولاړ په دې غشي حضور پاک لګېده. نبی علیہ السلام ته وی د الله رسول ته بچ شوې؟ وی او زه خو بچ شم. او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټې ترې لاندې پرېوته، هغه یې لاس کې راواغېسته، وینې ترې روانې شوې. وی د الله رسوله دا څه وشو؟ پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټې راواغېسته او په دې سترګه کې ورته واپس کېښود، واپس یې کېښود او دعا یې وله وکړله. او نو دی وی چې څنګه یې ګاټه کېښوده، دی وی درد خو ختم شو، نظر واپس راغی، داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو. نو دی ورته څه وایي؟ صحابه مجیبه وی د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري، اوس نظر خو واپس راغی، بې ډوله خو به نه ښکاري. وی اللهم ارزقه جمالا، خدایه ته وله د مخکې نه زیات ډول ورکې، او الله د په دې مخ زما دفاع وکړه. نو خدای د قتاده دا مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي. صحابو چې کومې قربانۍ کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هغې مثال نشته. حضرت خیثمه رضی الله تعالی عنه زویو حضرت سعد، دا غم حضرت سعد نومو، هغه په بدر کې شهید شوی، زوی بدر کې شهیدو. نو چې د احد میدان د احد جنگ دی نو دی پاسېده، وی ښځې ته وی ښځې خوب مې ولیده. وی څه خوب دی ولیده؟ وی هغه زوی مې ولیده، سعد مې ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګوي، د جنت باغ دی هغې کې ګرځي. ما ورته چې بچې څه حال دی دی؟ وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړل. بابا راځې نه؟ زما خو داسې خوب لیدلی. وی انشاءالله چې زوی سره خدای په جنت کې ملګري کړي. راغې حضور پاک لا وی دغسې خوب مې لیدلی، د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره خدای په جنت کې ملګري کړي. وی د خدای به دې ورسره ملګري کړي. سار له میدان کې شهید شو، میدان کې شهید شو. یو بعض بدبخت داسې مو ابی ابن خلف مشهور کافر دی، هغه راغی دی ملګرو ته وی د ما په زړه کې یو ارمان دی. وی څه ارمان دی؟ وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علیه السلام ما په خپله توره ووالي نو څه به نو موقع موندله حضور پاک پسې ګواښ یې کو دی کې را روان شو. چې راغی نبي علیه السلام ته چاوي صاحب هغه دی ابی ابن خلف را روان دی توره ورسره، تا ستا نیت کوي را روان دی. صحابه ورمخکې شو، یو وی زه ورځم بلبل. نبي علیه السلام یو صحابي ته دا نیزه مال راکړې، دته غږ مه کوې دا زما کار دی.
وی صاحب اسې نه در باندې را مخکې چې غدار در باندې ونه کړي وی نشي کولی دا نیزه راکړې د یو صحابي نه حضور پاک نیزه واخېسته خو چې دا ابی ابن خلف راته په هغه نیزه ول یو ټس ورکړه دا اوږې ولګېده چې اوږې ولګېده منډه یې کړه او چغې کړې وی غرق شومه هلاک شومه تباه شومه ملګرو ته ولې وی دا وګوره چې وی قتل مړوي سي معمولی غوندې داغ دی د باندې د خدای نیک بخته ورشه د خلکو لاسونه پرې شوي دي د خلکو کې لیش لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وي او ته معمولی غوندې چې ته په لرګي لګېدلې پوټې زخم هم نشته معمولی داغ دی او چغې وی وی خبر یې چا والې ما وی چا والې د نبی علیه السلام نوم یې واغېښ وي د هغه په نیزه لګېدلې نو وی څه چلو شو چې په نیزه لګېدلې وی زما دې قسمې چې د سر د ویښتو نه خپو پورې وجود مې اطلقېږي هم اقصې وشوه د خدای پاک هلته مردار نه که خو چې د مدینې نه راتلل نو په لاره کې صرف وتی د هغه صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پولی پولی څښا شو وجود او هلته خدای پاک مردار کړ یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلی دی چې د هغه نوم ابی ابن خلف دی نبی علیہ السلام فرمایي وي هغه سړی ډېر بدبخته دی چې د هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا د هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو کې ډېرو خلکو د لاسه پیغمبران شهیدان شوي دي هم ډېر بدبخته دی او هغه هم ډېر بدبخته دی چې هغه د پیغمبر د لاسه مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاسه زخمی شوی دی دا هم ډېر بدبخته دی نو د مارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی ورکړله لویه قربانی او شهدای کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل چا چې د مدینه منوره تخپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل بیردو قتلاکم الی مضاجعکم مضاجعهم وی دا مقتولین خپل زینو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه ساوته دا واپس کې زنانو قربانه ورکړل چا د زخمیانو خدمت وکړو چا وبراوړي چې صحابه یو پوټې لګوندې د کفن دفن نه فارغ شو یو پراپیګنډا رااله او پراپیګنډا په حقیقت بنا وه ابو سفیان سره د خپلو ملګرو مکې ته واپس شو نو روحا ورته وایي د بدر سره نږدې یو علاقه ده هلته یې دمه وکړه نو ابو سفیان دې ملګرو ته وایي داسې چل کوو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو ملګرو ته ویل لکه موږ هم ستړي یو وی نه که نه وی صحابه چې دي مسلمانان یو خو ته خلک هم ډېر مړه دی پریشانه دی بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه به پته به ورته نه لګي ناګهاني حمله به پې وکړو ستړی ستومانه زخمیان دي د مړو په غم کې دي نو بس ختم به یې کړو نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راورسوله وی صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ وی څوک دی چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو نو خو هغه څوک به راسره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک هغوی به راسره نه دي نو فوراً صحابه کرام اوچت شو وی صاحب موږ ځو که ټول بیا تیار شو وی موږ در سره ځو او روان شو حمراء الاسد ورته وایي د مدینې نه د 7-8 کیلومیټر بار یو ځای دی هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد ورپسې تلل ابو سفیان ته چا وی ته خوا دې خوا کې هغوی درپسې راغلل بس کافر وتښتېدل یاره وی طاقت هم نشته دی چې ځو اوس وروڼو په دې کې اویا کسان صحابه کرام شهیدان شو ډېر لوی لوی صحابه کرام او 23 یا 22 کافران پکې مردار شو خلق وی دې ته ګورو چې اویا مسلمانان شهیدان شو نو په احد کې مسلمانانو بیعت کړی دی دا خبره ټوله دروغ ده بیعت ته مسلمان نه دی بیعت دې ته نه وي چې د چا نه مړي زیات وشي بیعت دې ته وي چې څوک میدان پرېږدي په جنگ کې چې څوک په میدان پاتې شو د ګټه وکړه
چې ځمکه چا وګټله میدان چا ونیوه دا رده ګټه ده چې چا میدان پرېښود او د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیلات وایي نو میدان مسلمان نه دی پرېښی چې کوم میدان و هغه مسلمان ګټلی دی میدان د مکې کافرو پرېښی تختیخ د هغوی کړې ده نو ګټه د مسلمان شو د هغوی خو نه شوه بیلات د هغوی شو البته دا ده چې اویا کسان شهیدان شو او 13 جمعه مې درته ویلې ولې شهیدان شو ځکه په غونډه چې کم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي هغې لږ یو پوټې اختلافات ولرل اگر چې علما وایي چې د هغې یو بل سره هغه اختلاف دا حقیقي اختلاف نو اجتهادي غوندې و د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف ورزي مقصد نو خو د هغې دا مطلب و چې مشر ورته وي چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې دې نه به نه کوزېږې او د نورو ورته وي چې دا خبره خو ټیک ته ویلي دي دی ویلی دی چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږې خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به راکوزېږې اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی وتښتېدل او ښځې غرونو ته خېجي او منډې وایي دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل میانس کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله نو الله پې دومره خفه شو چې د جنگ ظاهري چې کوم مخه و هغې الاوړې کړله او اویا کسان جلیل القدر پکې شهیدان شو نو یو به اختلاف نه کوي مسلمانان به خپل میانس کې سره اختلاف نه کوي بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي نه دا مسلمان ولې په ډغر واخته دی هر ځای کې مسلمان د ذلت جنګ تیری او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري هر ځای کې مسلمان په هغه مخته دی ولې ځکه د مسلمان خپل میانس کې اتفاق نشته اتحاد نشته د مسلمان خو د کم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نور تماشا کوي بلکې تماشا نه دا نور د کافر سره په میدان ولاړی بیا که د مسلمانانو وحدت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآن د ټولو یو دی پیغمبر د ټولو یو دی دین اسلام او شریعت د ټولو یو دی بیت الله د ټولو یو دی پیغمبر د ټولو یو دی اسلام او شریعت او کعبه د ټولو یو ده منځ ټول یو شان کوي روجې یو شان زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي بیا اختلاف پکې د کم دی مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري احد کې لږ اختلاف راغی خدای ولا څومره ډغره ورکړه ظاهري ډغره ورکړه او د حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت و ظاهري مخالفت هم نو حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله پې څونه خفه شو د صحابه او د ډېره لویه قرباني مونږ ته مخې راله دین که مونږ ته رسېدلی دی نو دا دین مونږ ته داسې په اسانه نه دی رسېدلی دا په ډېرو قربانو را رسېدلی د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی مات شوی دی او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي څونه قربانۍ ورکړې او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو وروسته خدای هغه مسلمان کړ هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جګر باندې چکونه ولو لګول او پینه چکونه ولګول نو یو وخت کې دته چاوي الکه اسلام ویزله مې کېږي مسلمانېږم خو ډېر انتهایی جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه یاره وایي چا ورته وی نه دی په خپله وایي وی چا راته وی چې یاره نبی علیه السلام ډېر رحمدله دی دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي او دریم دا دی چې استازي ته خو بلکل غږ نه کوي نو چې ته استازي چا لېږل نبی علیه السلام لا نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیه السلام له ورلم وی چې څنګه ورلمه او مخامخ نبی علیه السلام ته کېناستم دی د شکل نه تور او د وجود نه م لږ درونو غټو ما ته نبی علیه السلام داسې مخامخ وکتل ما ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ما ورته چې او د الله رسول وحشي ما ته وی انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی اوس داسې خو نه و چې او
کوي چې نه دروغ کې راځي، کوي چې او ما وجلې دی نو دا لګي پټي بیا د به کې راځي. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده ټیک تا، نور یې نه چې او ما وجلې دی، چې تا ته کوم خبر رسیدلې دا ټیک تا. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم، ایمان راوړل غواړم. درې ځله د حضرت وحشی ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی، دومره خوښ چې درې ځله د حضرت وحشی د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی دی. وی او اسلام راوړل غواړم. وی اسلام به مې قبول شي؟ وی او اسلام به دې قبول شي. وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي. فوراً جبریل علیہ السلام بر لاړه واپس راغی. وی کې اسلام راوړي ایمان راوړي نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي. وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي، ما نه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه؟ نو جبریل بیا بره لاړه واپس راغی. وی دا به مو ورته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای نه 3 احکامات راوړي، یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي، اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخي خو اسلام راوړي ایمان راوړي. صرف نبی علیہ السلام په یو شرط لګاو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی د الله رسوله ولې؟ وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه، پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادېږي. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دی، هر څه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بالکل د الله رسوله ورغلم پې نو لاړ جهاد نه، اطرافو ته لاړ جهاد نه. نو خدای ولی یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړ. یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، مسیلمة الکذاب، هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبر حضور پاک مبارک د هغه دپاره یو لښکر ولېږه د مسیلمة الکذاب دپاره. جګړه وشوه خو د نبی علیہ السلام په جون کې هغه فیصله نه شوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جون کې یو ډېر مضبوط جنگ وشو. نو وحشي وی ما سره ما هغه نیزګی وه چې په کومه نیزګی مې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې ویشتی و، وی اقه نیزګی وی د دیوال شاته ورته پټ ناست وم او یو چوندې کې مې د مسیلمه ته کتل، مسیلمة الکذاب ته چې دی به ماله کم دی خدای په ګوتو راولي چې زه په دې نیزګۍ ولم. وی ناګانه دی د دیوال خوا کې را تېرېده، بادشاه دی د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده. وی چې را تېرېده وی هغه چوندې کې مې نیزګۍ مخامخ کړه، ورشغال مې کړه. وی چې ورشغال مې کړه وی دې مې په دې نامه وویشته، وی چې په نامه مې وویشته نو نیزه دې بل طرف ته پرېوته. نو چې د بادشاه مړ شي نو قوم نشي ټینګېدی، خو چې دې مردار شو نو چې هغه کم د ده امتیانو ایمان یې پرول ټولو تښتېدل، د سیل مې بیا تښتېدل. نو ده به وی چې کله کافر وم نو په مسلمانانو کې مې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی، خو چې کله مسلمان شم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبر دعوه کړی دی. یو وینځي هغه دی نه په کوټه اعلان وکړ، ای خلقه وی خدای مو بخا، وی زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسیلمه وی هغه تور غټ سړی نه دی، وی ده وجلی دی راوینیسئ. وی مې چې زه اوس که ما څوک رانیسي رانیسئ مې د سړی مې دله بېغمه کړ، خدای بچ کړ. بیا دا لویه معرکه د احد د غر خوا کې شوې ده. د دې وجې نه رسول الله مبارک د احد سره به ډېره زیاته مینه به وه. ډېر شهدا خوا کې دفن دي، اوس هم چې څوک حج عمرې له لاړ شي نو احد د شهداو ملاقات ته ځي. یو ځل یې وفرمایل احد جبل یحبنا ونحبه، وی احد یو غر دی موږ سره مینه ده او د موږ هم ورسره مینه ده. او یو بل حدیث کې راځي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به ودرئ. حکومت سعودي اوس هم د احد د غر ډېر احترام کوي، ګیر چاپېره چې د جنګلې بعضې ځایونو کې تو کړي دي د سیخونو جنګلې.
او بعض ځایونو کې ورته بلفونه لګولي دي، بلفونه د شپې هغه څه سره او څه شنه، هغه غر داسې ډېر ښایسته او مزېدار ښکاري. او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ، هغې کې پخوا دا کرکڼې بیرې وي دا وړې وړې میوې وخورئ، او که میوې نه شئ خوړی نو دا ازغیدار بوټې پاڼې وخورئ، وچوپوئ، خو خامخا د احد یو بوټی راوالئ په خوله کې واچوئ. او د دغې شهداو زیارت لبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله ته د وفات نه مخکې نبی علیه السلام لاړ د شهداو د احد ملاقات یې وکړ، او بیا په منبر باندې کېناسته او صحابه کرامو ته اعلان وکړ، وی صحابو وی زه ستاسو نه مخکې ګورې تلونکی یم او د قیامت ستاسو نه مخکې روان یم، لار درته برابروم، د خدای په دربار کې به دله زه سفارش کوم او زه به ستاسو دپاره د خدای په دربار کې ګواهي کوم. د صحابو لویه قرباني ته معلومه شوه چې صحابو څومره لویه قرباني د دین او د اسلام دپاره ورکړې ده. د الله لوی مدد هم ته معلوم شو، او د اختلاف باندې د خدای خفګان او د پیغمبر د حکم معمولی غوندې خلاف ورزي اجتهادي غلطي په هغې د الله غوسه کېدل، او د مسلمان دپاره که د مسلمان نه څوک مړ شو یا شهید شو د هغه دپاره لویه تسلي ده، غټه تسلي. دا څو خبرې ته معلومېدې. او د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې دا واقع مې درته بیان کړه. دعا وکړې رب العالمین زموږ د ټولو دغه بیان چې موږ ټول مسلمانان ناست د احد چې دا څومره شهدا دي یا کوم مجاهدین د احد دي، الله لوړ درجات د جنت نصیب وګرځولی کې، او د دین دپاره چې هغې کم محنتونه کړي دي خدای تا به اجر ورکړي، خو موږ هم سوال کوو بهتر اجرونه او ثوابونه الله نصیب کړي. الله کم دین دپاره چې هغې قرباني کړې ده خدای دا دین مضبوط کړي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې پروردګاره خور کړي. الله موږ د نبی علیه السلام په نقش قدم روان کړي، الله د هغې د سنتو موږ تابعدار جوړ کړي، د هغې د خلاف نه خدای وساتي. الله که څوک په څه قسمه پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانۍ ټینشنونو په خوشحالو باندې بدل کړي. رب ذوالجلال د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو نه په امن کې وساتي. خدای که څوک مریضان دي دلته یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې ته وله روغ صحت او شفا ورکړي، که څوک تنګ دسته دي فراخه روزي وله ورکړي، که د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکړي، خدایا چاته څه پریشانۍ دی هغه وله په خیر بدلې کړي. خدای موږ د بغضونو حسدونو د مخلوق د شر نه په امن کې وساتي او د عبادت توفیق راله راکړي، او چې څوک مردگان وفات شوي دي مغفرت یې نصیب کړي، او موږ ته او زموږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي. باید دوستان دې په ټلیفون هغې دعاګانې غوښتې دي، یو ملګری دی والد صاحب بیمار ته ول الله شفا ورکړي، چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه هم درته معلوم د هغې دعاګانې هم درته معلومې دي، دعاګانې وله قبولې کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول. محمد نور الله نوم څنګه دی؟ ښه نوم دی، دې قرضدار دی، دعا غواړي او خدای دې قرض خلاص کا. او د امام صاحب خپل نوم نعمان د امام صاحب نوم دی، وظیفه بیا ځان نه مانه تپوس وکړه در به کوم. څاروي لرئ د چرګې شاټینګه خوړل څنګه دي؟ دا ښه دي، جایز دي، لږ کراهیت تنزیهي پکې شته. کراهیت تنزیهي دا معنا چې ښه دا ده چې مې خوره، خو که خورې نو جواز یې شته. د شیطان د غلط خیالونو د بچ کېدو وظیفه سار کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا سل کرته وایه. یو ملګري دعا غوښته د پریشاني د ورته الله یې د پریشانۍ نه په خیر خلاص کړي. او لار تنګول ویسي، لار تنګول خو ښکاره خبره ده، ښه خبره نه ده، دې کې تپوس ضرورت دی. په کټ کې په ملاسته د قرآن تلاوت ذکر درود شریف جایز دي، ښه لوستی شي، خو خدا ده چې قبلې ته مخکه په ادب او احترام داسې کوه، لیکن که په ملاستم کې په ولاړم کې نو جایز دی. نسبت غلط کول یا چاته خر ویل یا سپی ویل دا په شریعت کې ګناه ده. مرګري بیمار دی دعا وته وکړه چې الله ولا شفا ورکړي، الله ولا روغ صحت ورکړي، ټولو مریضانو لري خدای روغ